سورة الضحى مکی صورت تے پدی کی یولس آیتون دی پدی صورت کی او پدی نه بعد چې کوم صورت تے پدی کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان بیان شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو سورة وحی رانله ام جمیل رانه دا ابو جهل خزه او دیوی ودعه شیطانه اکم شیطان چې و بده بسیراتو هغه پرې خودوي هغه اوس نه راځي په دې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر خپه شو یو خو وحی یو سورة رانله او بیا دوی دا خبرې الله دا سورت نازل کو بسم الله الرحمن الرحیم والضحى قسم دې د ساخ په وخت واللیل اذا سجا او قسم دې په شپه باندې چې کله په ارام شي یا کله چې وغوړېږي ما ودعك ربك وما قلى نه پرېښودی ته رب خپل او نه دشمني کړې ده تا سره مطمئن اوسه وللآخرة خير لك من الأولى او خامخ آخرت غوره دی تا لره د دنیا نه سختي به په تا راځي وګوره آخرت ستا دپاره ډېر غوره دی ولسوف يعطيك ربك فترضى او زر ده چې در به کي تا طرف ستا ډېر څه نو ته به خوشحاله شي زیری ورکړي الله پیغمبر ته چې راتلونکي ورځې ګورې ستا دي ډېر څه به دله درکمه عزت او طاقت او دا دین به خور شي آخرت کې به دلم ډېر څه درکم اوس الله ته هغه نعمتونه رایادوي چې ډېر احسانات ما تا باندې کړي دي الم یجدک یتیما فآوى ایا نوی موندلی الله ته یتیم نو زی درکو ووجدک ضالا فهدا او موندلی وي ته غافله نو لارې درته وښوه ضال نه مراد دلته غافله یعنی تر دې قرآن نه د دین نه دین خو ته غافل وي تا ته دې څه پته وه موږ درته دغه وښو ووجدک عائلا فاغنى او موندلی وي ته غریب نو مالداره کړي فاما الیتیم فلا تقهر بس هر چې یتیم دی نو غوسه ورته مه کوه الله دې څه دومره ښه کړي نو ته بیا دا کار کوه چې یتیم ته غوسه مه کوه واما السائل فلا تنهر او هر چې سوالګر دی نو مې رټه واما بنعمة ربك فحدث او هر چې نعمت د رب ستا دی نو بیانوئ ګوره نعمت بیانول په دوه قسمه یو انسان وی ما سره دا دی او ما سره دغه دی تکبر د لاسه دا حرام دی یو سړی دا وی د الله د نعمت شکریا ادا کوي چېرې د الله شکر دی او د الله رحم دی پلانې شی راکړی پلانې نو داسې انسان ویلی شي چې د نعمت الله ته نسبت کوي او د شکر ادا کولو دپاره رایادوي